ګلبدین حکمتیار، عبدالله حامد کرزی، صلاح الدین رباني او محقق پرون د کریم خلیلي په کور کې د ولسمشر غني لپاره کوم پلان نیولی دی او کومې هوکړې ته سر رسېدلی دي، دا ټول جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کرزي دوی پرون د غني د حکومت نه منلو او د سیاسینو په مذاکراتي پلاوي هوکړه کړې ده. د حامد کرزي، عبدالله، صلاح الدین رباني او حکمتیار په مشرۍ پرون د کریم خلیلي په کور کې غونډه شوې او د ولسمشر غني له حکومت سره مخالفت ښودلی دی. د عبدالله د ټیم یو ارشد غړي په هم فطرت په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې په دې ناسته کې پریکړه شوې چې هیڅ یو سیاسي لوري به د دوی په اصلاح اشرف غني تقلبي حکومت په رسمیت ونه پیژني. د فطرت په خبره سیاسینو همداراز له عبدالله سره پریکړه کړې چې د سولې افغاني مذاکراتو لپاره به د سیاسي احزابو ځانګړی پلاوی تشکیلوي او د اشرف غني د حکومت پلاوی به هم ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې تاند ورځپاڼې ته د رسېدلو معلوماتو له مخې د عبدالله ډلې له کرزي او حکمتیار سره په ګډه یو 18 کسیز پلاوي باندې کار پیل کړی دی. په دې پلاوي کې د عبدالله مرستیال، اسدالله سعادتي، بابر پرهمند، ملاپز احمد معنوي، انور الحق احدي، صلاح الدین رباني د عبدالله لخوا، 6 کسان د کرزي اړوند نفر او 1 کس د حامد کرزي لپاره سهم کې رسېدلی دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.